سلامونه دوستانو، تمه ده راته روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ دوستانو. دا چې ډېری ملګري همدغه غوښتنه کوي چې د موږ انټرنیټ زیات مصرفېږي، د دې لپاره یوه طریقه راته وښایه چې د موږ زیات انټرنیټ مصرف نشي دوستانو. نو دا چې زیات انټرنیټ مصرفېږي د دې څو دلیلونه دي دوستانو، هغه به ستاسو لپاره ووایم. خو له ویډیو شروع مخکې دوستانو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو AFG ټایپز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل ایکن یې هم دوستانو ورسره ووایي. دا چې زموږ چینل کې هره ورځ نوې نوې داسې ویډیوګانې دوستانو تاسو لپاره خپرېږي، نو تاسو کوشش وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره دوستانو لایک کړئ، له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغې ښایسته ویډیوګانو خبر شي. دغه زموږ دوستانو هر ډېرې ښایسته زبردست ویډیوګانې دي، ګټورې ویډیوګانې تاسو لپاره موږ اپلوډ کړي دي چې تاسو کولی شئ په هغې په ذریعه باندې خپلې ستونزې دوستانو په ډېرې اسانۍ سره هوارې کړئ او حل کړئ دوستانو. نو د دې لپاره څه ته دوستانو ضرورت دی، راځو خپله ویډیو پیلو دوستانو، خپلې موضوع ته راځو چې اصل کې زموږ تاسو موضوع چې دی. نو را به شه دوستانو موبایل کې په دغه ډیټا باندې همداسې کلکه ګوته کېږدئ، ګوته به پرې ونیسئ تر څو تاسو داسې صفحې ته راولي. په دې کې دوستانو موږ تاسو اصلي هدف چې دی هغه په دغه ځای کې موبایل ډیټا یوزینګ برخه ده دوستانو. نو راځو دغه برخه ده دوستانو چې موبایل ډیټا یوزینګ چې دی ما سره 19.83 GB یوزډ د اګست اول نه 11 تر 11 پورې دوستانو ما سره 19.83 GB مصرف شوی دی دوستانو. په دغه برخه کې تاسو کتلی شئ، را به شئ په همدې برخه باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک وایستئ دوستانو د اګست له اول نه تر 11 نیټې پورې زما 19.83 GB انټرنیټ مصرف شوی دی دوستانو. دا ولې مصرف شوی دی، ولې دومره زیات مصرفېږي؟ علت یې دوستانو په څه شي کې دی، کوم علتونه لري؟ نو هغه دغه اپلیکیشنونه دي دوستانو زموږ تاسو سره، دغه هغه اپلیکیشنونه چې زموږ انټرنیټ زیات مصرفوي. ما سره چې ډېر زیات مصرفېږي دوستانو هغه انټرنیټ چې دی مثلا مصرف شوی دی په دغه اول اګست میاشتې تر 11 پورې. هغه سناب ټوب دوستانو 11.9 GB مصرف کړی دی چې ما ډاونلوډ هم پرې کړی دی، او ما چې موبایل هاسپاټ دغه شیر کړی دی، یعنې بل موبایل سره بل چا سره مې هاسپاټ کنیکټ کړی دی، هغه مصرف چې دی 3.15 GB دی. یوټیوب ما نه 1.9 GB انټرنیټ خوړلی دی. د دې تر څنګ کروم براوزر تر 411 MB خوړلی دی، او د دې تر څنګ په دغه 344 لایټ فیسبوک او ریمینی 222 دوستانو، ګوګل پلی سټور 222، واټساپ 245، فیسبوک 244 MB او بهر اپلیکیشن ما نه دومره خوړلی دی. مکمل مسلسل معلومات دوستانو تر اخره پورې چې موږ څخه څومره انټرنیټ دوستانو خوړل شوی دی په دغه برخه کې دوستانو. نو دا چې انټرنیټ زموږ ولې زیات مصرفېږي هغه علت یې دا ده چې موږ تاسو دغه اپلیکیشنونه ډېر په بیکګراونډ کې دوستانو استعمالیږي. داسې به راشي دوستانو په دې باندې به کلیک واخلئ، مثلا راځم په دغه سناب ټوب باندې کلیک اخلم. کله چې په دې باندې کلیک وایست الاو بیکګراونډ ډاټا یوزینګ وایي، کله چې د تاسو ډاټا خلاصه وي د تاسو اپلیکیشن به بیکګراونډ کې استعمالیږي او نیټ به دوستانو وښي. مثلا زما ډاټا اوس خلاصه دی، زه هېڅ کار هم نه کوم، خو لیکن دغه سناب ټوب چې دوستانو کوم دی دغه سناب ټوب دغه اوس ما نه انټرنیټ وښي، که دې ته نوټیفیکیشن راځي یا دې ته بل څه راځي زما نه انټرنیټ وایي MB مصرفوي. نو دغه به دوستانو راشي په ډېرې اسانۍ سره داسې به کلیک پرې واخلئ، بند به یې کوئ. اوس هم بیکګراونډ کې 32 MB دوستانو دغه اپلیکیشن استعمال کړي دي زما نه. نو دغه دوستانو تاسو کتلی شئ د اګست له اولې نه تر 11 پورې په بیکګراونډ کې صرف 32 MB استعمال کړي دي چې ما هېڅ کارول هم نه، هېڅ کاروم هم نه، دومره بیا استعمال کړي دي. سیکیور فیلډر د دوستانو په دې باندې چې کلیک واخلئ دی هم 38 MB مصرف کړي دي صرف په بیکګراونډ کې چې ما هېڅ استعمال کړی نه. د ډبل میسنجر دی 8 MB دوستانو له ما څخه په بیکګراونډ کې کټ کړي دي، او هاسپاټ شیرینګ دی دوستانو دغه 3 MB کټ کړي دي، دا چې زما چا سره وای فای نیولی یا کنیکټ کړی دی. یوټیوب ته دوستانو راځو، یوټیوب چې دی په بیکګراونډ کې له ما څخه 14 MB کټ کړي دي، زه هېڅ استعمالوم نه. تاسو دغه ټول MB جمع کوئ، دغه تاسو د میاشتې جمع کوئ چې تاسو نه څومره MB خوري. او دلته علاوه بیکګراونډ ډاټا یوزینګ چې دی هغه هم فعال دی، دغه هم زه غیر فعال وم. اوس که زه موبایل ډیټا خلاصه کړم، موبایل ډیټا اوس ما خلاصه دی دوستانو، دغه زما سره یوټیوب دی، دا اوس هېڅ MB زمانه نه وهي. کله چې زه یوټیوب ته ورداخل شم د MB وهلو کار چې دی هغه به دوستانو پیل شي. که زه ویډیو ګورم یا څه پرې کوم هغه دوستانو بیا بالکل زموږ نه MB وخي، خو اوس به زما څخه دوستانو دغه MB نه وخي ځکه چې زه اوس نه استعمالوم، اوس ما نه MB نه وخي چې کله زه ورداخل شم بیا MB دوستانو وخي. راځو دغه اپشن هم ورته بند شو، اوس راځم زه کروم براوزر ته دوستانو.
کروم براوزر هم مانه 18 MB په بکګراوند کې دوستانو وخلی دي او راځم دغه هم بندوم. هر اپلیکیشن په همدغې طریقې سره دوستانو تاسو کولی شئ په بکګراوند کې استعمال نه بغیر دوستانو، یعنې تاسو بکګراوند کې بیا MB نه کټ کوي نه به یې وخي داسې بند کوي. دغه 32 MB دوستانو تاسو کتلی شئ 15 MB دغه واتساپ وخلی دي. نو دغه ټول دوستانو بندو. 18 MB دغه فیسبوک وخلی دي. کله چې زه ډیټا خلاصه کړم همداشانتې 55 KB چې دغه بخار اپلیکیشن په نوم دی دغه ټول اپلیکیشنونه دوستانو تاسو مکمل بند کړئ په بکګراوند کې، ټول بند کړئ په بکګراوند کې او بیا به تاسو ته هیڅ کلم دومره د زیات MB وخلو غنی وي دوستانو، تاسو نو بیا زیات MB نه وخی. نو دا هغه اپلیکیشنونه دي چې موږ تاسو کله نیټ ډیټا خلاصه کو دا په بکګراوند کې له موږ سره چلیږي. تاسو کتلی شئ دغه پوټوس په نوم چې دا زه هېڅ استعمالوم هم نه خو 26 MB مانه په بکګراوند کې وخی دوستانو. نو همدغه علت ته چې زموږ تاسو ډېر MB دوستانو مصرفیږي. دوستانو یو کار په دې کې بل هم د تاسو به راشئ په دغه سیټینګ سرچ کې به DNS دوستانو تاسو ولیکئ، صرف DNS تاسو کله ولیکئ لږ به ورته منتظر شئ دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه پرایویټ DNS تاسو ته راځي، دغه چې کله تاسو کلیک پرې واخلئ دوستانو په دې کې دغه VPN برخه ده. دغه VPN هم که تاسو سره دوستانو دلته خلاص وي یا په بکګراوند کې خلاص وي کنیکټ وي دوستانو نو تاسو MB بیخي زیات مصرفیږي. او دغه پورته هم دوستانو تاسو کتلی شئ دغه هم تاسو ورته دغه نیر بای ډیوایس دوستانو دغه سکیننګ چې دغه هم ورته بند کړئ نو بیا به د تاسو MB دوستانو اوس هم زیات نه مصرفیږي، ځکه که دغه VPN تاسو سره خلاص وي دغه DNS تاسو سره خلاص وي نو بیا د تاسو MB نور هم دوستانو بیخي زیات بیا استعمالیږي. نو دوستانو ویډیو زه نه اوږدوم، ویډیو چې وایي تر همدې ځایه پورې وکړه، خوښوي مې لایک کړه، نورو ملګرو سره هم شریکه دوستانو. حتما همدغه طریقه پرې وکړئ ځکه چې په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل د MB انټرنیټ MB مصرف چې دوستانو هغه لږ راکم کړئ، ځکه چې هر اپلیکیشن موږ تاسو څخه په میاشت کې 10 MB وغواړي یا ووخي 15 MB نو دغه تاسو موږ تاسو 50 اپلیکیشنونه یعنې په موبایل کې استعمالوو حتما خو 50 خو پکې وي نو تقریبا دا تر 500 پورې MB شوی تا څنګه ته 1 GB نه هم ډېرېږي دوستانو. نو دغه زموږ چینل دی دوستانو، هره ورځ موږ داسې نوې ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو تاسو لپاره. حتما درسره سبسکرایب کړئ، ویډیوګو لاندې نورو دوستانو سره هم شریکوئ تر څو هغوی هم له دغه ښایسته او خوندورو طریقو څخه دوستانو خبر شي. تر بلې ویډیو چې بیا به زه راځم.